بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. راځئ ملګرو نن زده کړو چې موږ په کمپیوټر کې فیسبوک اکاونټ یا فیسبوک آی ډي څنګه جوړولی سو. فیسبوک اکاونټ باندې کلیک وکړئ، رالو فیسبوک کریټ ا نیو فیسبوک اکاونټ. فرست نیم غواړي، فرست نیم ورکړئ. راځو لاست نیم غواړي، لاست نیم ورکړئ او راځو ایمیل ورکوو. دا ایمیل په ځای کې تاسو نمبر هم ورکولی سئ. فیسبوک آی ډي پر خپل موبایل پر نمبر باندې هم جوړیږي او پر ایمیل باندې هم جوړیږي. زه د نمبر پر ځای باندې پر ایمیل آی ډي جوړوم. ایمیل مې ورکړئ، راځو ری انټر ایمیل ورکوم. ری انټر ایمیل ورکړئ. پاسورډ یو داسې پاسورډ ورکړئ، کوم پاسورډ چې د جیمیل چې کوم تاسو جیمیل باندې اکاونټ جوړوئ د هغه جیمیل سره اټیچ نه وي، د هغه سره یو رقم نه وي. پاسورډ مې ورکړئ. راځو لاندې ډیټ اف برث ورکوو، تاریخ پیدایش چې 3 او راځو زه ورکوم 2001. فیمیل یاست فیمیل ورکړئ، میل یاست میل ورکړئ، کسټم یاست کسټم ورکړئ، زه میل یم میل ورکوم. ساین اپ وروم، مخته ځو چې څه کېږي. دوستانو د ساین اپ کولو بعده بیا موږ ته یو کوډ راځي پر هغه جیمیل باندې، کوم جیمیل باندې چې موږ د آی ډي جوړوو. ما خپل جیمیل ورکړی و shairkhalil@gmail.com. پر دا جیمیل باندې ماته کوډ راغلی دی. زه ځمه دا کوډ راخم او دلته به وهو. راځو کوډ ګورو. کوډ راغلی دی، د دې ځای نه کاپي کوو، کنټرول سی، راځو دلته پیسټوو، کنټرول وي، کنټینیو باندې وهو. اکاونټ کنفرمډ، یو هیو سکسسفولي زموږ کوډ لوګین کړی او زو وکې مو کوي. نو دوستانو تاسو ولیدله دا رقم یو فیسبوک پاڼه جوړیږي په کمپیوټر کې. د نورو ښه ویډیو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او موږ تعقیب کړئ چې نور یې موږ تاسو ته داسې خوندورې ویډیوې وړاندې کړو. مننه.